ښځې ولې یو بل سره سیالي کوي؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو دا خبره به مو زیاته اورېدلې وي چې 100 نارینه په یوه کوټه کې ګزاره کولی شي خو 2 ښځې پکې نشي کولی. البته دا له عامو قضاوتونو څخه دي چې ممکن د ښځو ضد کسانو لخوا رامنځته شوي وي او زیات منطقي هم نه وي. دلته مو دا خبره په دې یاده کړه چې ښځې تر ډیره په یو بل نه زغملو او سرسخته سیالیو مشهورې دي. خو ولې دوی یو بل سره هر څه کې سیالي کوي؟ دلته په همدې اړه تاسو سره ځینې جالب او حیرانونکي دلایل شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د نه اطمینان احساس کله چې یوه ښځه بلې سره مخ کیږي او هغه ورڅخه ښکلې وي او بااستعداده وي هغه نشي زغملی. ښځې په دې هم بدنامې دي چې له ځانه پیاوړې او بااستعداده ښځې نشي زغملی بلکې زر ورسره حساسیت ښیي او مخالفت یې پیدا کیږي. دوی په عامه توګه نشي کولی یو بل وستایي او ښه یاد کړي. د دغه وضعیت یو دلیل دا ښودل شوی چې ښځې په خاص ډول هغوی چې یو بل سره زیات حسادت ښیي پر ځان د نه باور احساس لري. د ژوند په بېانصافۍ باور له ښځو سره یو باور دا دی چې ژوند بېانصافه دی او د دوی په حق کې زیاتې کوي. دوی فکر کوي چې هر څه باید د دوی په شوق او ذوق برابر وي. که داسې نه وي دوی سمدستي ژوند او نصیب ورسره په زیاتۍ تورنوي او بد یې ورڅخه راځي. په نورو د واکمنۍ احساس یو ډول ښځې بله ناروغي لري، هغه دا ده چې فکر کوي باید تل په نورو واکمني ولري. د روانپوهنې له پلوه دا هم ښه کار دی او هم بد. ښه ځکه دی چې مثبته انرژي او خوشبیني یو چاته ورکوي او بدوالی دا دی چې له حده زیات باور زیږوي او دا احساس لرونکي واقعیتونه او خپل موقعیت سم نشي درک کولی. د نورو سرګرمیو نشتوالی په عام ډول هغه ښځې چې له یو بل سره زیاتې سیالۍ کوي چې د زده کړو، کار، هنر او نورو پرمختګونو په برخه کې چندان د پام وړ نه دي یا یې بیخي فرصت نه لري. هغوی چې وخت لري او غواړي پرمختګ وکړي او مخکې لاړې شي نو کولی شي چې د خپل شوق او ذوق پوره کولو لپاره د حسادت پر ځای لاس په کار شي او خپلو هیلو ته په خپل لاس ورسیږي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.